مونږ 12 کاله مکتب وایو، 4 کاله لیسانس دوره یعنی پوهنتون وایو او 2 کاله بعضې ملګري خو ماسټري یعنی ټول که جمع کړو مونږ 18 کاله مونږ تعلیم وکړو، خو باوجود د هغې هم مونږ نشو کولی چې ځان لپاره وظیفه پیدا کړو. مونږ تقریبا مختلفو اداراتو ته البته سیویانې لیږلي یا مونږ فزیکلی همغلته ورغلي یو سیوي مو ورته وړي، خو بیا هم مونږ به شارټ لیست کیږو هم نه مونږ ته وظیفه نه پیدا کیږي یا مونږ ته څوک وظیفه نه راکوي. خوشبختانه تاسې کولی شئ په خپل مهارتونو کې په آنلاین ډول باندې کار وکړئ. په دې ویډیو کې تاسو ته 15 داسې طریقې درښیم چې کومې ما خپله تجربه کړې دي او غواړم چې له تاسو سره یې شریک کړم. تاسې کولی شئ د هغې په واسطه باندې په اسانۍ سره یعنی ډېر کم کار غواړي او تاسې کولی شئ په هغې باندې په دوامداره ډول باندې تاسې پیسې ترلاسه کړئ. که چیرې تاسې یوټیوب چینل لرئ یا ویب سایټ یعنی بلاګ لرئ او یا غواړئ چې یوټیوب چینل یا بلاګ جوړ کړئ، نو تاسې کولی شئ د ایډسنس له لارې تاسې پیسې وګټئ. د یوټیوب مانیټایزیشن لپاره خپل شرایط دي، همدارنګه د بلاګ یا ویب سایټ د مانیټایزیشن لپاره خپل شرایط شته دي. د یوټیوب هغه لومړني شرایط دا دي چې تاسې به 4000 واچ ټایم یعنی 4000 ساعته باید ستاسې ویډیوګانې کتل شوي او همدارنګه 1000 سبسکرایبر یعنی 1000 سبسکرایبر باید تاسې ولرئ. د بلاګ یا ویب سایټ د مانیټایزیشن شرایط دا دي چې 15 څخه تر 20 لیکنو پورې باید تاسې ولرئ او همدارنګه د ورځې 100 یو نیم سل یا 200 پورې باید تاسې لیدونکي ولرئ. له هغې وروسته تاسې کولی شئ چې د مانیټایزیشن لپاره اپلای وکړئ. که چېرته د یوټیوب ټیم ستاسې یوټیوب چینل یا ویب سایټ ولیده او د شرایطو سره برابر و هغوی اپروف کړئ. که چېرته کوم مشکل یې پکې ولیده هغوی یې تاسو ته بیرته ایمیل کوي چې دغه مشکل پکې ده، نو تاسې کولی شئ چې اصلاح کړئ. د ایډسنس په اړه باندې غواړم چې په ulearner.com کې یو مکمل کورس ثبت کړم. که چېرته تاسې غواړئ چې په دې برخه کې علاقه ولرئ نو همدا اوس لاړ شئ په لاندې کومنټ کې ولیکئ چې دغه کورس موږ غواړو، نو زه به انشاءالله کوشش کوم چې په دې اړه باندې تفصیلي کورس ریکارډ کړم. ulearner.com که چیرته ته استاد یا لیکوال یې نو ته کولی شئ چې د خپله برخه کې خپل سکلز له نورو سره شریک کړئ او د هغې له لارې پیسې وګټئ. ته به هلته کورس ریکارډ کړئ او په یولرنا کې اپلوډ کړئ. یولرنا بیا ستا کورس نورو خلکو ته وړاندې کوي او څومره چې ستا کورس کتل کېږي هماغه واچ ټایم بیس باندې ستا اکاونټ کې پیسې جمع کېږي. او که چېرته ته لیکوال یې ته کولی شئ په خپله برخه کې په هره ژبه کې چې ته پوهېږي او کولی شئ چې لیکنې وکړي یا وژباړې، نو لیکنې یولرنا ته کې پبلش کړئ. څومره کسان چې ستا لیکنې ګوري او څومره پکې وخت تېروي په هماغه اندازه به ستا په اکاونټ کې پیسې جمع کېږي او ته کولی شئ چې د کارت له لارې یا خپل بانک ته بیا له هغې وروسته ټرانسفر کړي. یا همدارنګه که چېرته ته بانک اکاونټ ونه لرئ یا په افغانستان کې مشکل لرئ په پیسو اخیستلو کې، ته ډایرکټ کولی شئ چې د ulearner.com دفتر ته راشئ او ورته ووایئ چې زما دومره پیسې جمع شوي دي او زه غواړم چې دغه پیسې ترلاسه کړم. انسټنټ آرټیکل که چېرته ته په انګلیسي نه پوهېږئ او نشئ کولی چې په انګلیسي کې ویب سایټ جوړ کړي او د ایډسنس له لارې مانیټایز کړي، نو ته کولی شئ پښتو کې یو ویب سایټ یعنی ډومین او هوسټینګ واخله او په هغې کې پښتو لیکنې دې پبلش کړه. بیا ته کولی شئ چې همدغه لیکنې هغه هم خپل ځان خپل شرایط لري چې ته باید یو فیسبوک پیج ولرئ، همدارنګه کافي لیدونکي باید ویب سایټ ته ولرئ. بیا ته کولی شئ د انسټنټ آرټیکل چې فیسبوک کې خپله یوه برخه ده د هغې په واسطه باندې ته د پښتو ویب سایټ مانیټایز کولی شئ. د دې ګټې ډېرې زیاتې دي. تاسې کولی شئ، تاسې به اکثره لیدلي وي مختلفه نیوز چینل دي یا همدارنګه نور مختلفو ویب سایټونه جوړ شوي دي چې هغوی لیکنې کوي او تاسې فیسبوک کې راښکاره کېږي، نو تاسې کله چې هغې باندې کلیک کوئ په همالته فیسبوک کې هغه د ویب سایټ پوسټ تاسو ته اوپن کېږي او په هغې کې مختلفه د ګوګل خپل اعلانات وي. نو څومره کسان چې هغه اعلانات ګوري یا هغه اعلاناتو باندې کلیک کېږي یعنی هغه لیکنې لوستل کېږي، په هماغه اندازه باندې ستاسې په اکاونټ کې د انسټنټ آرټیکل په اکاونټ کې پیسې جمع کېږي او تاسې کولی شئ له هغې وروسته یې په بانک ته راولېږئ. فریلانسینګ یعنی له کوره یا له هر ځایه کار کول. مختلف ویب سایټونه شته دي چې فایور ده، freelancer.com، همدارنګه اپورک، نور هم مختلف ویب سایټونه شته دي چې تاسې هغې کې خپل ځان ته اکاونټ جوړوئ، خپل پروفایل جوړوئ. نور کسان تاسو ته ریکویسټ درلیږي او تاسې کولی شئ هغوی لپاره کار وکړئ. البته هر یو بخش کې چې تاسې مهارت لرئ تاسې کولی شئ د خپل پروفایل په هماغه ډول باندې جوړ کړئ او نورو ته
کار وکړئ. په دې برخه کې له مخکې نه په ulearner.com کې تیار کورس ثبت شوی ده چې تاسې کولی شئ همدا اوس هغه زده کړئ او په اسانۍ سره به وکولی شئ په 1 میاشت 2 میاشتو کې دغه مکمل کار زده کړئ او تاسې خپل مهارت په آنلاین ډول باندې په هغې کې کار وکړئ. که چیرته ته پروګرامر یې نو ته کولی شې موبایل اپلیکیشن جوړ کړې، هغه په پلی سټور کې یا په اپ سټور کې چې د آیفون ده هغې کې کولی شې چې ته هلته اپلوډ کړي او په هغې باندې د ایډسنس یا دا خپله د ګوګل یوه برخه ده ایډ موبایل بته، نو د هغې نه ته کولی شې په اپلیکیشن باندې اعلانات ولګئ. څومره کسان چې هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړي او هغه کاروي په هغې کې چې هغه اعلانات ښکاره کېږي هغوی ته د هغې له لارې تاسو ته پیسې راځي. که چیرته ته پروګرامر نه یې نو بیا هم ته کولی شې چې آنلاین مختلفو ویب سایټونه شته ده، که ګوګل کې تاسو سرچ کړئ چې اپلیکیشن څنګه جوړولی شئ نو ډېر په اسانۍ سره فکر وکړئ چې نیم ساعت کې به تاسې اپلیکیشن جوړ کړئ او په پلی سټور کې یا په اپ سټور کې چې د اپل کمپنۍ ده هغې کې تاسې کولی شئ چې اپلوډ کړئ او د هغې له لارې تاسې پیسې وګټئ. ښه نو دا خو هغه 15 مهمې او عمده لارې وې چې کومې ما خپله تجربه کړې وې او له تاسو سره مې شریکې کړي. که چیرته تاسې کوم بله برخه کې کار کوئ او یا پوهېږئ چې په دې برخه کې هم آنلاین کار کېدلی شي نو همدا اوس لاړ شئ کومنټ کې یې ولیکئ تر څو پورې چې نور دوستان ورڅخه خبر شي. او رښتیا همدا اوس تاسې کولی شئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه زموږ د فیسبوک پیج در سره فالو کړئ ځکه چې موږ هره هفته تقریبا هره ورځ موږ نوي کانټینټ جوړو یا نوي برخو کې موږ ویډیو اپلوډ کوو او تاسې کولی شئ له هغې نه ګټه واخلئ.